یو هغه انسان چې د بشر د معاصر پوهې فکر او هنر په جوړولو کې ډېره لویه برخه لرلې ده سیګموند فروید دی. فروید څوک او څه یې وویل؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې په اوسني بحث کې استاد نجیب منلی د سیګموند فروید د ژوند په باره کې معلومات راکوي. زیګموند شلومو فروید د یو شخص دی چې د 20مې پیړۍ او د 21مې پیړۍ د علمي او فرهنګي فعالیتونو یو برخه هم په د باندې سترګې نشي پټولی، ځکه چې د انسان سره کار لري، د انسان د روان سره کار لري او په یو ابتکاري ډول د دې سره کار لري. نو فکر کوم چې د علم په هره برخه کې کېدلی شي چې مطرح شي، خو طبعا روانشناس دی، ارواپوه دی او ضمناً د اعصابو ډاکټر دی. نو د زیاتر کارونه د دغه مسایلو سره دي. په 1855 میلادي کال کې په آلمان کې زیږېدلی دی او په 1909 میلادي کال کې په انګلستان کې مړ شوی دی. دی په اوسني اتریش کې زیږېدلی. په هغه وخت کې اتریش مستقل و، مګر د آلمان سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. نو دی اتریشی بللی شو؟ دی اتریشی دی. په 1880 کال کې یعنی د 25 کالو په عمر دی په طب کې خپله ډاکټري اخلي د وینا د پوهنتون نه. په هغه وخت کې د طب په نصاب کې فلسفه هم شامله ده او په فلسفه کې هم ډېر ښه لوی لاس لري. په 1885 کال کې د په همدغه پوهنتون کې د مرستیال استاد په حیث باندې مقرریږي او په 1905 کې بیا د استادۍ درجې ته رسیږي. لکه چې اشاره ماته وکړله د فلسفې سره ډېر زیات علاقمند دی او د په معاصرو فلسفیانو کې فریدریش نیچ یو ډېر مهم فلسفي دی چې د اروپا په فکر کې ډېر زیات نقش لوبولی. همغه چې موږ ورته نیچه وایو. موږ ورته نیچه وایو. فریدریش نیچه په 1900 کال کې مري او فروید د ټول آثار په بیه اخلي او خپل یو دوست ته وایي چې زه غواړم چې په دې آثارو کې هغه کلمې پیدا کړم چې زما په زړه کې چې ناویلې څه دي هغه په بیان کړم. یعنې د فلسفې سره تر دې حده پورې د تړلی دی. البته نیچه علاوه له دې چې یو مفکر دی او لوی مفکر دی او باغي مفکر دی، د دغه د نثر طرز او د لیکلو طرز او د دغه بلاغت هم ډېر عالي دی. نیچه په خپله په ډېر څه ویلو باندې ارزي. یو باغي فکر، یو باغي نثر، یو نوی نثر او یو نوی نظر شعر او هنر ته دا د نیچه هغه ډېر برجسته اړخونه دي. او حتی د انسان فطرت ته د انسان فطرت چې فروید هم ورسره سروکار لري. د بل لارښود یا د لارې مشل چې په فلسفه کې ځان ته ټاکلی دی یو بل معاصر فیلسوف دی تیودور لیپس. او تیودور لیپس یو تعداد خپلې لیکنې د لاشعور او تحت شعور ته وقف کړي دي، یعنی چې دا هغه مسایلو چې د پې کار کړی دی. په 1885 کال کې فروید راځي پاریس ته. استاد منلی مخکې له دې چې د پاریس دوران یاد کوي، د اکثرو نورو علومو غوندې د روانشناسي هم په 18مه پیړۍ کې یا په 19مه پیړۍ کې له فلسفې بیله نه ده. اکثره وخت ګوري لوی فیلسوفان د روانشناسي په باره کې مهمې خبرې کوي. یعنی اوس چې تاسو د فروید او د فلسفې د رابطې خبره کوي، په حقیقت کې دا یو څه طبیعي جریان هم وو. علم د تاریخ یو طبیعي جریان ځکه دی چې فلسفه د انسان په ادراک باندې بحث کوي. یعنی هغه څه چې مونږ یې له واقعیتونو نه اخلو او په هغې باندې قضاوت کوو. او روانشناسي د انسان د ادراک په قوه باندې بحث کوي. نو کله چې انسان غواړي چې په ادراک خبرې وکړي، طبیعي خبره ده چې هغه څه چې دته د ادراک امکان ورکوي هغه هم باید د بس لاندې ونیسي او د ډېر پخوا راهیسې ارواپېژندنه او فلسفه سره یو ځای وو. په 19مه او 18مه پیړۍ کې هم همدغسې د شیوې دوام درلود. بیا په 19مه پیړۍ کې علمي ارواپوهنه یا تجربوي ارواپوهنه یو څه له فلسفې نه رابېله شوله، مګر لا هم د فلسفې سره د تړاو پړی تر اوسه نه دی شلېدلی. نو بېرته راځو فروید ته. فروید په 1815 کال کې پاریس ته راځي او دلته د یو ډېر ستر ډاکټر چې همدا د رواني
مریضیو ډاکټر دی د ژان مری شارکو سره کار کوي د په لابراتوار کې او شارکو په دې باندې زیات شهرت لري چې د مریضانو په تداوی کې د هیپنوز نه ډیر زیات کار اخلي. هیپنوز هغه مصنوعي خوب دی، فقط کې خوب نه دی، کله کله انسان د یو حالت ته ورځي چې شعور مختل شي او چې شعور مختل شي نو هغه پټ شان چې د پزړه کې د پاسانه راوځي او بل د بهرنۍ دنیا سره تړاو د سقط شي چې کله کله په خپل خوګو هم نه پويږي. نو د خوب غوندي یو حالت چې سړی پکې بيخي ډوبېږي او دا د ډېر پخوانه پیژندل شوی او په سرکسونو کې د استفاده کېدله. ځینې انسانان دا ورتیا لري چې د بل فکر دغه سي مختل کی او ویده غوندي کی. په 18مه پیړۍ کې یو الماني ډاکټر د مسمر په نامه باندې د هیپنوز تجربه په دربارونو کې وکړلې او د مسمریزم په نامه باندې دغه د هیپنوز تجربه ډېرې زیاتې مشهورې شولې. د ډېر فوق العاده کارونه په خلکو باندې کول د مصنوعي خوب په حالت کې. نو د مسمریزم هم د هیپنوتیزم یو څنګه ده؟ مسمریزم فقط هیپنوتیزم دی چې په هغه وخت په همدې نامه باندې په انګلستان کې او په آلمان کې یاد شو. هیپنوز به وروسته ورته د یوناني ژبې د یوې کلمې په اساس هیپنوز چې خوب ته وایي د هغې نه راواخیستل شو. ډېر زر خلک پوه شول، ډاکټران په دې باندې پوه شول چې دغه د هیپنوز په حالت کې دوی کولی شي چې ځینې شیان مریضان ته رواني مریضان ته تلقین کړي یا د هغوی نه څه واوري او د هغوی درد د دې سره کمیږي. په رواني مریضیو کې یوه مریضي چې د هستري په نامه باندې یادېږي عموما وایي چې د ښځو مریضي ده او د اصلا د هستیریا د ښځې د زادن په معنا ده، یعنی دا د ښځې د ښځوالي سره تړلې مریضي ده او په دې مریضۍ کې ښځې د لیونتوب حالت ته رسېږي، چغې وهي، غال مغال کوي، په ځان نه پوهېږي او کله چې دا شیبه تېره شي بېرته بیخي عادي حالت ته راګرځي. نو دغه هستریک حالت همدا چې مونږ ورته مرګي وایو، مرګي ته ورته شي دی. مرګي البته فزیکي عوامل لري، مګر دا یو بل د ته ورته مریضي ده، رواني عوامل لري. د دغه مریضۍ تداوی د هیپنوز لاندې شارکو کول او ډېر پکې بریالی و. فروید د هیپنوز په برخه کې ډېر بریالی نه و، نشو کولی چې مریضان په مصنوعي خوب ویده کړي او هغوی سره کومک وکړي. بیا د ځان سره فکر وکاو، یو بل شی پیدا کړ چې همدغه حالت ته ورته دی، یعنی هغه څه چې شعور پکې مختل وي او د آزاد تداعي میتود را پیدا کړ چې د مریض سره خبرې کوي او مریض ته وایي چې هر څه چې مغزو ته راځي هغه ووایه، یعنی شعور ته اجازه نه ورکوي چې په مفاهیمو کې چاڼ وکړي. او بل په خوبونو باندې، ځکه چې په خوب کې هم انسان هغه څه راسپړي چې د په دننه کې دي مګر کنټرول پې نه لري، د شعور کنټرول پې نه لري. نو په دغه شرایطو کې د خپله تیوري سره را جوړه کړله. د یو ډېر متشبث ځوان و په 1880 کال کې چې تر اوسه پورې لا خپله ډاکټري هم نه واخیستې. د ځوانانو یو ګروپ په ده باندې راټولېده او د ورته خپل نظریات تشریح کول. بیا چې استاد شو په پوهنتون کې درسونه ورکول او همدغه ځوانان چې په ده راټول شوي یو 5-6 کسه یهودي ځوانان وو چې د نظریات ورته جالب وو. د خپلم یهود وو. نو د چهارشنبه په ورځ به د فروید په کور کې غونډه کوله او په دې غونډه کې به فروید ورته خپل نظریات تشریح کول چې بل اخر بیا دغه ګروپ چې دا وړوکی ګروپ او د چهارشنبه پر ورځ غونډه کوله د پسیکولوژیشه میتوخ ګزلشافت یا د چهارشنبه د سایکولوژي ټولنه په نامه باندې. دا نوم د جرمني ژبې دی، د جرمني ژبې نوم دی، په دې نوم باندې یاده شوله. په دغه ډلو کې ویلهم شټکل، الفرد ادلر، ماکس کان او رودولف رایتر د فروید سره یو ځای وو او دوی خبرې کړې. ورو بیا دا ګروپ پراخه شو او په 1906 کال کې 14 کسو ته ورسېده چې په دغه وخت کې ورسره کارل ګوستاو یونګ چې یو سویسي ارواپوه دی او د 20 پیړۍ په ارواپوهنه کې هغه هم ډېر زیات نقش لوبولی دی، ورسره یو ځای شو او د نړیوال سایکو انالایزس لومړی کنګره دوی دایره کړله. د دغه فکر
شاګردان په سویس کې، په روسیا کې، په امریکا کې، په انګلستان کې سره راغون شو. یو جهاني حرکت په دې شکل باندې پیل شو. په اول کې الفرید ادلر د دغه کنګرې مشر و، مګر کله چې د فروید سره ارتباطات خراب شول نو استعفا وکړه. فروید داسې یو کس و چې خپل یې کول او د بل نه منله، په هر څه کې ځان برحق ګاڼه. نو لامدې عمله د خپل ټولو هغو شاګردانو سره چې د ده پې ډېره زیاته لورینه وه او د پې ډېر زیات اعتماد درلوده، ځکه چې ډېر مخکښ شاګردان وو. کله به چې د ده سره په فکري ټکر کې راغلل نو ده به د خپل ډل نه ایستل، لکه ادلر چې په خپله استعفا وکړله او یونګ هم له ده نه بیل شو. او دوی دواړه په 20مه پېړۍ کې بیا د روانشناسي ډېر لوی استادان دي. دوی په 20مه پېړۍ کې د روانشناسي ډېر لوی استادان دي. د فروید دغه مشکل چې همیشه باید په خپله مشر وای، د دې باعث شو چې د 20مه پېړۍ په روانشناسۍ کې بیل بیل مکتبونه رامنځته شي. او استاد منلی نه پېژنم د مشرتوب شوق به یې و او که دی داسې یو څوک و چې په ځان باور هم ډېر زیات و؟ دواړه خبرې سره تړلې دي. یعنی د خپل نظر ردېدل نه شو منلی چې څوک راشي او د ده په نظر باندې بل نظر ورکړي، که څه هم په ځینو شرایطو کې هغه دویم نظر هم د منلی دی، مګر دا پېښه نه لګېدل چې یو بل څوک راشي او دا ووایي چې دا نظر سم نه دی. په 1923 کال کې دی په سرطان باندې اخته کېږي. دی ډېر زیات سګرټ څکي، ډېر زیات سیګار څکي او د تمباکو د ده ته د خولې د سرطان مشکل پیدا کوي. 1930 کال کې د ګوتې جایزه ورته ورکول کېږي د دې په خاطر چې د آلمان په فکر او ادبیاتو کې ډېر تشویقي او محرک رول لوبولی دی. د پیسه کې دا ویل کېږي چې له ادبیاتو سره هم ډېره جوړه وه، خو دا کومه جایزه چې ورکوي دا به له دې سره هم تعلق لري چې دی په خپلو څېړنو کې او په تحقیقاتو کې په ادبیاتو باندې تکیه کوي او ادبي اثار هم تحلیلوي د روانشناسي مقصدونو لپاره، او په دې شکل سره د ارواپوهنې په بنیاد باندې د ادبیاتو تحلیلونه هم رواجېږي. نو په دې ارتباط به دا جایزه ورکوي. جایزه په دې خاطر ورکړل شوې ده چې دی په ادبیاتو کې محرک رول لوبوي، هڅونکی رول لوبوي، ځکه چې د پوهه ادبیاتو ته نوی رنګ او نوی معنا ورکوي. او د الماني ادبیاتو کې دا طبعا یو نوښت دی، خصوصا بیا چې ادبیات او ارواپوهنه سره یوځای شي، ادبیات او فلسفه سره یوځای شي، نو دا د هغه وخت لپاره مهمه خبره وه. په 1933 کال کې د جنوري په میاشت کې ملي سوسیالیست ګوند یا نازي ګوند قدرت ته رسیږي په جرمني کې. نازي ګوند د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې چې آلمان مات شو او امریکا او فرانسه او انګلستان او دغو هېوادونو په آلمان باندې داسې شرایط کېښودل چې بیخي ملا ماتوونکي شرایط وو او د آلمان د پرمختګ مخه یې نیوله. د دې په مقابل کې یو شمېر ځوانان راپاڅېږي او هغه تړون چې په ورسای کې شوی دی هغه نه مني. د هغې په ترڅنګ یو شمېر داسې مفکورې ورته پیدا کېږي چې الماني نسل چې دوی ورته اریایي نسل وایي پر نورو ټول نسلونو باندې غوره دی، او په اروپا کې چې څه مشکلات پیدا کېږي دا ټول د یهودانو د لاسه دي، او دوی یو ډېر شدید ضد یهودي دریځ نیسي، ځکه چې یهود اریایي نه دي، هغوی سامي قوم دی. نو په دغه وخت کې په ټولو هغو افکارو باندې چې نوي افکار دي د هغه الماني چوکاټ نه یو څه وتلي افکار دي، په هغې باندې هم بندیز لګېږي، په کتابونو باندې بندیز لګېږي، او د دې لپاره چې ثابته کړي چې دا یو نوی فکري حرکت دی، یو نوی فرهنګي حرکت دی، دوی ډېر زیات کتابونه هم سیزي. اوتودفع اصطلاح چې په منځنیو پیړیو کې هغه وخت چې کلیسا حاکمه وه او د انکیزیسیون محاکمې روانې وې، د عقایدو د تفتیش محکمې به چې روانې وې، نو کله به چې څوک ګناهګار وشمېرل شو یا به کافر وګڼل شو، هغه به ملکي قواو ته تسلیماوه او هغوی به په اور اعداماوه. دې ته یې اوتودفع ویل، یعنی د ایمان د اظهار عمل. او همدغه کار چې المانانو په کتابونو باندې وکړ، نو د المان د کتابونو سیزل ته هم د اوتودفع نوم کېښوده. په دې کې د فروید ډېر زیات کتابونه وسیزل شول، او فروید به په ټوکو ویل چې موږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، په منځنیو پیړیو کې به زه سوی وم، مګر اوس یوازې زما کتابونه سیزي. پارچه د تر ډېره وخته پورې کوشش وکړ چې په الماني ساحه کې پاتې شي او
د وتلو کوشش ونه کړ. په دا وخت ډیر زیات يهوديان ووتل د آلمان نه، مهاجر شول، مګر د تر ډیر وخت پورې پات شو ترڅو چې بل اخر په 1938 کال کې د خپل دوستانو مجبور کړ چې بل اخر د آلمان نه ووځي، ځکه چې د ژوند لپاره ډیر زیات خطرات موجود وو. چیرته دي؟ د لاړ انګلستان ته او په انګلستان کې مش شو. البته بیا په 1939 کال کې د مریضي ډیره شدیده شوله او د سره ته ورسېده چې نور د رغېدلو تمه نه وه. نو د یو بل ډاکټر سره چې ملګری و ډیر وخت ورسره یو ځای و، یو قرارداد کړی و. قرارداد دا و چې ما به ډیر زورېدلو ته نه پرېږدي، یعنی که می مرض لا علاج شو وژنې به می، مطلب دا و همداسې یو څه. بیا یو ورځ د مشهور دغه ډاکټر نوم دی، هغه راغواړي ورته چې زموږ قرارداد خو دې په یاد دی چې کله چې وخت راغی په دردونو کې به مې نه پرېږدي. اوس زه غیر له شکنجې نه بل هیڅ نه لرم. نو د انا سره خبرې وکړه او ما د دې درد خلاص کړه. انا د فرید لور وه. انا په اول کې یو څه مقاومت وکړ، خو بیا د شور او د انا ترمنځ چې بحثونه وشول او د ژوند په باره کې هیڅ امید نه و پاتې، نو شور ورته د درد د تسکین دپاره دومره مورفین پیچکاري کړل چې بالاخره دی پکې مړ شو او له دنیا تیر شو.